زه غواړم یو موټر واخلم، خو زه دا پرېکړه نشم کولی چې کوم ډول موټر واخلم او کوم رنګ کې واخلم. نو زه داسې کومه چې موټر د ټاکلو لپاره دوه شیان په نظر کې نیسم. یو د موټر انجن په نظر کې نیسم، انجن یا ماشین چې ورته وایو، او دې کې زه دوه اختیار لرم، یا دا چې موږ لرم څلور سلنډر انجن واخلم، او یا شپږ سلنډر والا او بل شی چې د هغې له مخې زه موټر ټاکم هغه څه شی دی، هغه دی د موټر رنګ. نو زه د موټر رنګ هم ګورم چې موټر په کوم رنګ کې دی. رنګونو کې بیا ما سره څلور اختیارونه دي. موږ سره یو اختیار دی سور رنګ کې، بل اختیار دی ما سره په شین رنګ کې، او بل اختیار دی را سره په زرغون رنګ کې، او بل اختیار دی را سره په سپین رنګ کې. اوس چې زه دا پرېکړه کوم چې دا کم سلنډر انجن والا موټر واخلم، نو زه دا دواړه نومونه په کاغذ کې لیکم، او بیا یو کاغذ ترېنه په پټو سترګو راوچتوم. همدارنګه رنګونو کې هم همداسې کومه، څلور واړه رنګونه په کاغذ لیکم، او بیا ترېنه یو کاغذ په پټو سترګو راخلم. او په هغه صورت کې چې دغه ټولې پیښې د مساوي امکان لرونکو پیښې وي، نو زه غواړم معلوم کړم چې څومره احتمال لري چې زه شپږ سلنډره سپین رنګ کې موټر زه پکې وټاکم، یا د دې احتمال ماته څومره دی. نو د شپږ سلنډره سپین رنګ موټر اخیستلو احتمال به څومره وي. دې احتمال پیدا کول لپاره موږ راځو لومړی ټول د مساوي احتمال پیښې لاسته راوړو، بیا ګورو چې څومره پیښې زموږ دغه شرط پوره کولی شي. او دې لپاره موږ راځو لومړی دغه د انجن اختیار ته. موږ سره څو اختیاره دي انجن کې؟ دوه اختیاره دي. یا به موږ سره څه شی وي؟ څلور، او یا به موږ سره وي شپږ سلنډر انجن. او په دې هر یو په دواړو کې به موږ سره څلور رنګونو اختیارونه شته دي. نو دا کیدای شي چې څنګه وي؟ دا کیدای شي سور رنګ وي، سور رنګ څلور سلنډره موټر شي، او یا کیدای شي چې شین رنګ کې شي، همدارنګه کیدای شي زرغون رنګ کې شي، دلته لیکو زرغون، او یا هم کیدای شي چې کوم رنګ وي؟ سپین رنګ وي، دلته لیکو پین. همدارنګه په شپږ سلنډره موټر کې هم دا څلور واړه اختیارونه موږ لرلی شو. کیدای شي چې وي سور وي، کیدای شي شین وي، کیدای شي وي زرغون، دالته راځو زرغون، او کیدای شي دې کې هم څه شی وي؟ سپین رنګ وي، سپین. نو موږ سره ټولې څومره د مساوي احتمال پیښې په لاس راغلې؟ موږ سره ټولې راځو دغه شجرې ګراف چې موږ رسم کړه، د دې پاڼې شمارو 1 2 3 4 5 6 7 8. موږ سره 8 دانې د مساوي امکان پیښې په لاس راغلې. همدارنګه موږ داسې هم کتلی شو دلته موږ سره دوه ډوله انجن دی، او په هر انجن کې څلور ډوله رنګونه دي، نو بیا هم هماغه 8 شوې. نو اوس دلته دا یو چې دی دا موږ سره دی په شین رنګ کې څلور سلنډره، دلته موږ سره دی په زرغون رنګ کې شپږ سلنډره موټر. نو په دې اتو واړو پیښو کې یا دغه اتو واړو اختیارونو کې کومه یوه پیښه زموږ شرط پوره کولی شي؟ زموږ په کار دی شپږ سلنډره سپین انجن. نو سپین یو دلته دی، یو دلته دی، دا شپږ سلنډره دی، دا څلور دی، نو دا به موږ راخلو. نو دا یو زموږ شرط پوره کوي. او دا د اتو مساوي امکان لرونکو پیښو نه یوه پیښه ده. نو موږ وایو چې د احتمال څو دی؟ 1/8 دی. همدارنګه موږ کولی شو چې همدغه اته واړه مساوي امکان پیښې په بل ډول هم په لاسته راوړي وي. د بېلګې په ډول موږ دلته راتلو، موږ ویلې چې موږ سره اول د رنګونو اختیار موږ راخستو، دلته لیکل چې دا سور رنګ دی، بیا ورپسې ویلې چې شین رنګ، بیا ورپسې کوم یو دی؟ زرغون رنګ، او بیا ورپسې سپین. او اوس موږ یو هر یو کې دوه اختیاره لرو، یا څلور سلنډره موټر او یا شپږ. څلور شپږ، دلته هم څلور شپږ، او دې ته هم څلور او شپږ. نو یو ځل بیا موږ اته د مساوي امکان پیښې دې کې بیا لاسته راوړلې. نو دې کې دا موټر دی سور رنګ کې شپږ سلنډره، دا موټر دی زرغون رنګ کې
4 سلنډر او زموږ پکې کوم یو پکار دی 6 سلنډره په سپین رنګ کې نو هغه به کوم یو وي هغه به دا یو وي نو یو ځل بیا په موږ سره 8 مساوي امکان پیښې په لاس راغلی او یو پکې زموږ په کار و نو احتمال څو شو 1/8